السلام علیکم درنو دوستانو، تاسو سره نن یو داسې ویډیو شریکوم چې دا ویډیو د یو محلې نه وایرل شوی ده. تاسو سره صرف د عبرت په تور باندې شریکوم چې یو جنۍ خپل یار د پاره د خپل کور نه راوتلې ده، په کوڅه کې بدکاری کړې ده چې ویډیو یې هم راغلی ده. قدرمنو دوستانو، دا ویډیو به تاسو هم وګورئ، خو د هر څه نه وړاندې تاسو ته خواست کوم چې دا ویډیو ماشومان مه ګورئ. یو جنۍ چې په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې هغه د موبایل په خبرو په ذریعه باندې خپل یو یار د پاره د کور نه راوتلې ده او هغه سره یې ناروا کار په دغه کوڅه کې کړی دی چې دوی ځان ته موبایل هم خېو، د موبایل په ذریعه باندې دوی د ځان ریکارډینګ هم کړی دی او به دغه ویډیو سوشل میډیا ته هم خېجولې ده چې ویل کېږي دا کار دی هلک کړی دی. نو قدرمنو دوستانو، څومره د افسوس خبره ده، څومره د شرم خبره ده چې موږ تاسو پښتانه هم ځان ته وایو او بیا په موږ کې داسې بدبخت خلک پیدا کېږي چې هغوی داسې کارونه کوي چې خپل ځان هم شرموي، خپل قام هم شرموي. چې کله موږ دا ویډیو کله ډېر زیاتې خفه هم کړلو، موږ غوښتل چې په دې باندې چپ پاتې شو، خو بیا مو ویل تاسو سره د دې ویډیو حقیقت شریکول ځکه ضروري ګڼم چې نور خلک د داسې غلطۍ مرتکب نشي او نور خلک داسې غلطي ونه کړي. نو تاسو داسې بدبخت خلکو ته څه پیغام لرئ؟ ضرور سره خپل نظر، خپل پیغام شریک کړئ. که څوک دا ویډیو کتل غواړي زموږ پیج ته میسج وکړئ، تاسو سره به د هغه ځای نه دا ویډیو هم شریک کړو. او که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، ضروري سبسکرایب کړئ. د دې چینل نه به وخت په وخت تاسو ته همداسې نوي معلومات، نوي ویډیوګانې په لاس درځي، تاسو به د هر څه نه